بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د میدان وردګو ملي راډیو قدرمنو اورېدونکو، د ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته مزاحمت الله جلالی هرکلی کوم. د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند د لاچخیلو منځني ښوونځي لپاره د یو تن هیوادوال په مالي لګښت د پاکو اوبو او لمریزې برېښنا سیسټمونه برابر او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادې ولسوالۍ د پوهنې امنیت مسؤلینو له یاد هیوادوال څخه د مننې ترڅنګ ویلي د دغه سیسټمونو په فعالېدو سره به د یاد ښوونځي زده کوونکي برېښنا او پاکو اوبو ته لاسرسی ومومي. د میدان وردګ ولایت له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ریاست له لوري د نرخ ولسوالۍ د دې خرقې سیمې کې د څه باندې 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو پل رغنیزې چارې چې څه موده وړاندې پیل شوې وې بشپړې شوې. د سیمې اوسیدونکي وایي د دغه پل په جوړېدلو سره به یې ګڼ شمېر ستونزې حل شي. د اسلامي ملي اردو څه باندې 100 تنه منسوبین له پوځي زده کړو څخه فارغ شول. د اسلامي ملي اردو د بېلابېلو سرحدي قطاعاتو 110 تنه مجاهدین د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د جګړه ییزو ګډو زده کړو قومندانۍ د سرحدي فوق العاده زده کړو فارغ شول. یا د مجاهدینو ته د توپوګرافي او سرحدي قوانینو سربیره د درنو او سپکو وسلو او جمعي نظام په برخو کې زده کړې ورکول شوې. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت وایي د دې وزارت محتسبینو روانه اونۍ د ښځو د حقونو او ستونزو اړوند 10 قضیو ته رسیدنه کړې. دغه وزارت زیاتوي محتسبینو په یاده موده کې 150 رواني ناروغان هم راټول کړي او د درملنې په موخه یې افغاني سرې میاشتې ټولنې ته ورپېژندلې دي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې د کندهار په لوړ میوند ولسوالۍ کې د څه باندې 6.8 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو د 5 شبکو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې وزارت په وینا د یادو شبکو د چارو په بشپړېدو سره شاوخوا 400 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې دي. د سیمایزو مسؤلینو، دیني علماو او قومي مشرانو په منځګړیتوب د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې د 2 کورنۍ ترمنځ 21 کلنه دښمني پای ته ورسېده. د کورنۍ چارو وزارت وایي دواړو لوریو ژمنه کړې چې تر دې وروسته به د سولې او ورورګلوۍ ژوند کوي. او افغانستان او بنگلاديش د 3 شل اوريزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې نن مخامخ کیږي. دغه سترې سیالۍ نن پنجشنبه ماښام 9:30 په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. لاندې مهم خبرونه هم دومره وو. له توجه مو مننه.